د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. په بلخ ولایت کې له 200 ډیر د اسلامي امارت ځواکونو څخه د پولیسو خدمت په برخه کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه چې بریالي کسان به 4 کاله نظامي زده کړې کوي. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس دغه مرکز د فعالیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ته لازمه ده چې له پوځي مهارتونو څخه ګټه پورته کړي و هر چیزی که ما مسلکی باشیم، مسلکی داشته باشیم در مملکت خود، نظام اسلامی را که ما میخواهیم که دائم قائم پیاده بسازیم، مستحکم بسازیم در سرزمین خود و همه به همه علم، به همه چیز، به همه مسلکی ها ما ضرورت داریم. د بلخ ولایت د امنیه قماندان مولوي مطیع الله سیف الله د پوځي مهارتونو په لوړولو کې د ښوونې او روزنې رول اړین وباله او د اسلامي امارت له ټولو مجاهدینو یې وغوښتل چې له دغه فرصت څخه په ښه توګه ګټه پورته کړي. دا خو ډیر مهم ده د مجاهدینو په خاطر باندې، تر څو پورې چې یو شی زده نه کړي تر هغه وخته پورې دا شی تطبیقولی نه سي. نو دغه کوم مجاهدین چې دلته راټول شوي دي د تعلیم په خاطر باندې، دا د امنیت د تامین په برابر باندې او د مجرمینو د نیولو په برابر باندې او له خلکو سره د ښې رویې په برابر باندې، له خلکو سره د ښه اخلاق په برابر باندې. د روزنیز مرکز یو تن ښوونکی د اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره د روزنیز اسانتیاوو د برابرولو په اړه توضیحات وړاندې کړ او ویل چې په دغه مرکز کې مجاهدین د 4 کلونو لپاره پوځي زده کړې ترسره کوي. اینا میخواهند به خاطر ارتقای ظرفیت خود، به خاطر از اینکه تحصیلاتشون بالا بره و به درجه لیسانس فارغ شوند، برنامه معمتر است. اینا اشتراک کردن، اگر در امتحان موفق شدن واجد شرایط هستند، ما شامل دیپارتمنت داخل خدمت میشن. بعد از 4 سال فراگیری درسای حقوقی و مسلکی اینا فارغ میشه و دوباره تقدیم قوای پولیس میشه. په دې مراسمو کې مولوي عبدالحمید شهید او مولوي محمد نظر ژمنه وکړه چې د اسلامي امارت د مجاهدینو د تعلیمي او پوځي پروګرامونو د پیاوړتیا په برخه کې لا زیاتې هڅې کوي. په پای کې د ملي اکاډمۍ په مرکز کې د شمولیت په ازموینه کې له 200 څخه زیاتو کسانو ګډون وکړ. د بلخ د عامې روغتیا مسؤلانو په یوه تازه امر کې ټولو درملتونونو او ډاکټرانو لپاره نرخنامه وټاکله. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا د خلکو د روغتیايي اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې د روغتیايي مرکزونو هڅې وستایلې او ویل چې ټولو ډاکټرانو او درملتونونو ته یې نرخنامې استولې ترڅو په دې پریکړې عمل وکړي. توزیع نرخنامه و طرز العمل برای تمام دواخانه‌های خصوصی و شفاخانه ها. سابق مثلا یک ست اسکن در حدود 4000-5000 گرفته میشد، حال ما 2000 نرخ دادیم و همچنان امارای سابق اضافه تر از 7000 بود، حال ما 4000 نرخ دادیم. دواخانه ها هر کس به سر خود دوا میفروخت. یک دواخانه 500 نسخه را بیع میکرد، دیگیش 200 بیع میکرد، دیگیش 1000 نرخ میداد. حال ما نرخنامه دادیم، فقط از موبیل خریدشان 15% اینا حق داره که 15% اضافه کنه. ښاغلی توانا همداشان په بیلابیلو څانګو کې د مسؤلینو پر کړنو او فعالیتونو هم رڼا واچوله او زیاته کړه چې له ډیرو کلونو وروسته په دې وتوانېدل چې د عصبي جراحي څانګه فعاله کړي چې د خلکو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یو حیاتي لاره ګڼي. ما بخش هایی که فعال نبود، ما در این مدت 3 ماه گذشته ما بخش جراحی اعصاب ما که بسیار بخشی مهم است و همچنان وارد جلدی ما این 2 بخش در شفاخانه حوزوی و ابوالسینا فعال کردیم که در این مدت اضافه تر از 20 مریضی که ترزیز قفل داشت یا سر ضربه خورده بود، خونریزی داخل قفل داشت، عملا توسط متخصصین جراحی اعصاب ما قفل باز شد و خونریزیش استاد شد. د بلخ ولایت حوزوي روغتون د زون په کچه فعالیت کوي چې د 800 بسترونو په لرلو سره په دې ولایت کې خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. په بلخ ولایت کې د هندوانو او خټکیو پلورونکي ادعا کوي چې 80 فصلو کې د افغانستان د مارکیټونو اړتیا پوره کوي. دوی وایي چې ولایتونو ترڅنګ بهر ته هم صادرات لري.
د ازادۍ مارکیټ هغه ځای چې د شمال زون په سطح کې د خټکیو او هندوانو حاصلات راټولیږي. پلورونکي وایي چې 80% کې د افغانستان د مارکیټونو اړتیا پوره کوي، که څه هم سږکال بزګران د یو څه ستونزو سره مخامخ ول. نمیدانیم که ما مردم کدیم مردم رابطه نداریم، چرا کم که بس کنیم پر سال بار میشد دیگه سالا بار میشد، بازار فروش نداره، بیخی بازار ششته بره در خارج نمیره. با اینا در دیقان خود مثلا پلاستیک کو داتیر پاسمان است، این بازار دشش خود دنده خدان در اطراف نمیره، مثلا در شهر نمیره، میتونه شهر این بیاسته. په همدې حال کې د هندوانو او خټکیو پلورونکي د اسلامي امارت څخه د پلور په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. کابل میره، خوست میره، قندهار میره، پاکستان هم حتی میره، هر بزن قیمتی از نگاه کود و پلاستیک گپا درست هست. خب شرایط سر کلگی هست برای فعلا دیگه، شرایط سر کلگی هست. خدا مهربانه ان شاء الله خوب میشه، خدا مهربانه امید داریم خوب میشه ان شاء الله. هر روزای ما هم کابل میره، اسم میمنه میره، شبرغان میره، انخوی میره، هر منطقه مقصد میرن. د ازادۍ مارکیټ اجاره کوونکي ډاډ ورکوي چې خپلو مشتریانو ته یې ټولې اسانتیاوي او بشپړ امنیت تامین کړی. له قندوز مان دلته خبره ده چې بازار د باندې نه لري، کدا چیرې ازبکستان یا پاکستان یا بل خواته نو د دهقان کار به هم سم ورسره. پلاستیک ګران ده، کوټ ګران ده، د خلکو زحمتونه کړي دي. خربزه ما فعلا جلال آباد میره، خوست میره، کابل میره، پشاور میره. فضل خداوند امسال حاصلات هم خوب است، بازارام خوب است. په مزار شریف ښار کې د ازادۍ مارکیټ د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره یو تر ټولو لوی مارکیټ دی. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.